السلام علیکم محترمو قدرمنو دوستانو. نن ورځ غواړم تاسو ته د شوګر د ناروغۍ باره کې چې په سترګو باندې کوم تاثیرات لري او کوم اغیزې، نو هیڅ کله تاسو د شوګر ناروغۍ ته چې هغه د ډایبټیز هم وایي اجازه مه ورکوئ چې ستاسو سترګې نظر کم کړي، خدای نخواسته بیخي ړندې کړي. ستاسو سترګې ډېرې قیمتي دي نو او هیڅ ارزښت یې څوک نشي پوره کولی. نو ډایبټیک ریټینوپاتي یا د شوګر له امله د سترګو کومې چې اغېزمنې کېږي هغه د ډایبټیک ریټینوپاتي وایي. دا کېدلی سي ډېر خاموشه وي خو ستاسو نظر له منځه یوسي، نو هیڅ کله اجازه مه ورکوئ چې ستاسې نظر له منځه ولاړ سي. د خپل صحت خیال وساتئ او په ریګولر چیک اپ یې وکړئ، یعنې په کال کې یو ځل باید هر د شوګر ناروغ د سترګو ډاکټر ته ورشي تر څو هغوی سترګې معاینه کړي. او همدا نن تاسو کولی شئ چې خپل نږدې ډاکټر ته ورسئ او خپله معاینه ترسره کړئ. نو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې موږ هغه د ناروغ یو رقم لیزر ده چې هغه ته ګرین لیزر وایي هماغه کوو، او که چیرې هغه مثلا تداوي د ضرورت لري تر څو د ړندوالي مخنیوی وکړي. په دې تصویر کې تاسو وینئ چې نارمل ریټینا یا فنډس داسې ښکاري د نارمل انسان، او که چیرې د شوګر ناروغۍ له امله هغه اغېزمن شوی وي نو په دې ډول نوي نیو ویسل فارمیشن کې کېږي، یا نوي رګونه کې جوړیږي د وینې، او دغه هغه ده چې د تداوي څخه وروسته کله چې لیزر پکې شوی وي. نو دغه لنډ یو پیغام تاسو سره، او کوشش وکړئ چې دغه پیغام تاسو له شکر ناروغانو سره خپلو دوستانو سره شریک کړئ تر څو خدای نخواسته د شکر د ناروغۍ له امله دوی نظر له منځه لاړ نه شي. ستاسو د توجه څخه مننه. شکریه.